السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ګروپ ټولو ګډون کوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ واوسئ. دا چې زموږ او ستاسې ګروپ د نبوي سیرت په نامه باندې ده، نو انشاءالله چې درس شروع کوو او یو کلیپ به د نبوي سیرت وایو، بل به د ترجمې وایو انشاءالله. نو راځو د نبی علیه السلام سیرت ته. په قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي په مختلفو ځایونو کې: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. الله تعالی وایي په تحقیق سره د نبی علیه السلام په ژوند کې تاسو دپاره یو ښایسته نمونه ده. یعنی که د نبی علیه السلام سیرت څوک مطالعه کړي نو موږ او ستاسې دپاره ښایسته نمونه ده د ژوند د تېرولو. دا یو. دوم ځای کې الله تعالی په یو بل ځای کې فرمایي: وانک لعلی خلق عظیم. یقینا پیغمبره ته چې په ښایسته عظیمانه اخلاقو باندې سنبالې. عظیمانه اخلاق دې ته ویل کېږي چې یو څوک در سره ښه کوي، ښه خو ورسره کوي، چې یو څوک در سره بد کوي بیا هم ورسره ښه کوي، دې ته عظیمانه اخلاق ویل کېږي. لکه نبی علیه السلام وایي: سل من قطعک واعف عن من ظلمک. نبی علیه السلام وایي ته اړیکې ټینګوه هغه چا سره چې تا سره قطع کوي، او هغه چا ته عفو کوه چې تا باندې ظلم کوي، او احسن الی من اساء الیک، او نیکی کوه هغه چا سره څوک چې تا سره بدي کوي. نو دې ته اخلاق ویل کېږي. دا د نبی علیه السلام اخلاقو. اوس راځو دا چې د نبی علیه السلام د ژوندانه نه مخکې د عربستان کومه وضع وه، هغه سیاسي وضع او دینی وضع، همدا رقم اجتماعي وضع، اقتصادي وضع او اخلاقي وضع. هغې نه تېرېږو. هغه موږ او تاسې دپاره په دې درس کې دونه پیدامن هم نه ده. نو تاسې ټولو ته معلومه ده چې د نبي علیه السلام نه مخکې په عربو کې بت پرستي وه، دا دیني وضع شوله. همدارقم اجتماعي وضع چې وه، جنکیانو ته به په ډېر بد سترګو باندې کتلې، او اخلاقي وضع هم ښه نه وه. پکې شراب څښل کېدل، قمار پکې خوړل کېده، سود پکې خوړل کېده، زناګانې پکې کېدلې. او اقتصادي وضع دا وه چې هغې عربانو به تجارتونه کول، دوه تجارته به کول، یو شام ته او بل یمن ته. داسې نورې وضع وې. نو د نبي علیه السلام نه مخکې پکې ژوند ډېر ګډوډ او ډېر د دین خلاف او د شریعت خلاف ژوند پکې تېرېده. دا رقم نبی علیه السلام فرمایي: بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. زه رالیږل شوی یم چې د اخلاقو پولې پوره کړم، یعنی اخلاق خپل اخري حد ته ورسو. نو د نبی علیه السلام په ژوند کې زموږ او ستاسې دپاره ډېره ښایسته نمونه ده. نو د خیره درس شروع کوو د نبی علیه السلام د مبارک نسب نه. اولنۍ موضوع زموږ او ستاسې همدا ده. نو نبی علیه السلام نسب عدنان پورې دا په حدیث کې ثابت ده، او د عدنان نه پورته تر اسماعیل علیه السلام پورې دا بیا په ضعیفو روایتو باندې ثابت ده. نو دغه وایو د خیره نن به همدا درس وي. محمد صلی الله علیه وسلم بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصاء بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مزير بن نزار بن معد بن عدنان. دا په حدیث کې ثابت ده د نبی علیه السلام نسب. او پورته چې تر اسماعیل علیه السلام پورې یا تر آدم علیه السلام پورې د هغه په ضعیفو روایتونو باندې ثابت ده، دغه په صحیح حدیثونو باندې ثابت ده. نو تاسې چې په دې درس کې د نبی علیه السلام دغه نسب تر 5مه پورې مزده کوي، دا هم ډېر ښه ده. لکه داسې زده کوي: محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عدنان بن عبد مناف او بن قصاء. بس دومره زده کوي، دا هم کافي ده. دا د نبی علیه السلام د پلار د طرف ته نسب. مور د نبی علیه السلام چې نومېدله بیبي امینه په نامه باندې وه. د بیبي امینې نسب د نبی علیه السلام د مور د طرف نه نسب چې دی هغه دا رقم دی: امینه بنت وهب. امینه لور د وهب. وهب بن عبد مناف. وهب بیا زوی د عبد مناف دی. عبد مناف بن زهره او بن کلاب ده. کلاب د نبی علیه السلام د پلار له طرفه 5م نیکه و، او پلار او مور یې دواړه په 5م نیکه کې سره یو ځای کېږي د نبی علیه السلام. یعنی د نبی علیه السلام مبارک نسب چې ده هم د پلار د طرف نه معلوم ده، هم د مور د طرف نه. نو دونه زده کوي چې امینه د نبی علیه السلام د مور نومو او امینه د وهب لور وه. دونه چې مزده کوي تاسې دپاره کافي ده.
او دا چې نبی علیه السلام دغه پلار چې کوم یو کلاب ده په نیکونو کې کوم یو راغلی ده کلاب چې په کلاب کې مور او پلار سره یو ځای کېږي په دغه نیکه کې د اصلي نوم د کلاب اصلي نوم چې و حکیم و. نو کلاب ورته ځکه ویلی چې د به سپیانو سره د سپیانو ښکار بیا کوو، نو په دې خاطر باندې په کلاب باندې مشهور شو. اوس راځو د نبی علیه السلام قوم او خیل ته. قوم یې چې د نبی علیه السلام مبارک قوم چې و قریش نومېده، او قریش دا د نبی علیه السلام په نیکونو کې د فهر بن مالک او نظر بن کنانه لقب و. نو په همدغې وجه باندې د نبی علیه السلام قوم په قریش باندې مشهور شو. بل د نبی علیه السلام په نیکونو کې قصوا نومېده. قصوا هم ویل کېږي او قصوا هم ویل کېږي، دواړه ویل کېږي. قصوا چې د اصلي نوم زید و، او دا هغه څوک و چې د بیت الله شریف کلیګانې به د سره وي او ټول مسؤلیت د بیت الله شریف به د سره و، او د به د حاجانو دپاره ډېر خدمتونه کول. څه کوم حاجان چې به راتله، یعنې په هغه وخت کې د حج مراسم به چې دوی کومه سې ادا کول، نو هغه خلکو ته به د شیدې جوړولې، شات به ورته جوړول، د مېز اوبه به ورته جوړولې، خرماګانې به ورکولې، شربتونه به ورته جوړول. نو دا د مکې مکرمې خادم یا د بیت الله شریف خادم و، او دا رقم د یو ځای جوړ کړ دارالندوه په نامه باندې. دارالندوه یا په اوسنۍ اصطلاح باندې ورته پارلمان وایه. دلته به د قوم ټولې مشورې کېدلې، که نکاح به کېدله هم به په دې ځای کې کومه جګړه به پیدا شوه هم به په دې ځای کې حل او فصل کېدله، یا به نور چې کوم یو تړونونه کېدل نو دښمن په مقابل کې به جګړه کېدله، ټول به دغه دارالندوې ته راتله. نو دارالندوه چا جوړه کړه؟ قصوا. د نبي علیه السلام په نیکونو کې یو نیکه ده قصوا نومېږي. نو تاسې په دا مهم ځایونه زده کوئ. دارالندوه د جوړه کړه. دا رقم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپېڅلې کورنۍ، هغه خو قوم و. د نبی علیه السلام کورنۍ چې دا په هاشم باندې مشهوره ده، هاشمي کورنۍ چې ورته وایي، دا هم د نبی علیه السلام په نیکونو کې ده، څلورم نیکه ده. هاشم د اصلي نوم چې و عمر نومېده، عمر. او دا ستاسې زده کړئ چې کله عین میم ری راشي دې ته عمر ویل کېږي، او چې د عین میم ری نه وروسته واو راشي بیا به عمر وایي، په عربي کې عمر بیا لوستل کېږي. نو هاشم ته ځکه هاشم وایي د اصلي نوم خو عمر و چې د به هاشم ماتولو ته ویل کېږي، د به ډوډۍ ماتوله. یعنې دا دومره میلمه پاله سړی و چې د نوم په دې ډوډۍ ماتولو کې مشهور شو. شورواګانې او ډوډۍ به ماتولې، خلکو ته به ډوډۍ ورکولې، حاجیانو ته به ډوډۍ ورکولې، ځکه په هاشم باندې مشهور شو. او هاشم د کوم کار وکړ په خپل ژوند کې؟ د هغه کار وکړ چې 2 سفرونه رواج کړه. 2 سفرونه، یو سفر د ژمي په موسم کې یمن ته، او بل د اوړي په موسم کې شام ته. دا هاشم صاحب رواج کړی دی. د دې وجه نه په قرآن کریم کې مستقل صورت د دې مبارک ده، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. نو دا 2 سفرونه چې کوم یو دی د عربستان د خلکو چې کوم یو یمن ته او بل شام ته، دا هاشم صاحب رواج کړی دی. او بیا هاشم صاحب سلامه بنت عمر په نامه یو ښځه وه، هغه سره یې واده وکړ، او هغې نه وروسته هغه ترې حامله شوه، او یو زوی ترې پیدا شو شیبه په نامه باندې. شیبه ویل کېږي بوډا ته. دا چې پیدا شو سر یې سپین و. نو بیا دا پلار یې وفات شو هاشم صاحب، او شیبه خپلو ماماګانو خپل کور ته بوت. دې نه وروسته به د خیره بیا نور درس وایو. صلی الله تعالی علیه وسلم.